نه خوب پوره شو او نه هیلې پوره شوې. هر سهار د ګټې لپاره پورته کېږو، له ژوند نه ګیلې ډېرې لرو، بیا ځکه چپ کېږو څه چې یې راکړي هغه د ډېرو په نصیب کې نشته. وخت هم عجیبه سوداګر دی. د ځوانۍ په پلمه یې ماشومتوب راڅخه واخیست، اوس د شتمنۍ په پلمه ځواني اخلي. هره ورځ تړی ستومان کور ته راستنېږو. تر ننه پوهه نه شو چې د ژوند کولو لپاره کار کوو یا د کار کولو لپاره ژوند کوو. خو دا چې بیا ډک جیب نړۍ را وپېژندله، تش جیب خپلوان را وپېژندل. کله چې مو خپلې ګټلې پیسې مصرف کړې، پوهه شو چې شوق خو د پلار په پیسو پوره کېده. په خپلو پیسو خو یوازې اړتیاوې پوره کېږي. که د خندا دپاره دې زړه هم نه کېږي، دلته به خاندې. که چا در څخه وپوښتل څنګه یې، ورته ووایه په مزو کې یم. ملګرو دا د ژوند نندارتون دی. دلته هر کس تمثیل کوي. دلته د اورلګیت اړتیا نه لیدل کېږي. دلته خلک له خلکو سوځي.